طالب ځواکونه سرپل ته تللي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرکلی کوم ګرانې لیدونکو. که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس درسره د تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. بختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت د یوه لوړپوړي پوځي پلاوي سره سرپل ولایت ته تللی. په ورته وخت کې د طالبانو له حکومته جلا شوی قومندان مولوي مهدي BBC ته ویلي چې بلخاب کې چې 2 میاشتې وضعیت یې ښه نه دی او هر ساعت د نښتې امکان شته. بختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت د یوه لوړپوړي پوځي پلاوي په مشرۍ سرپل ولایت ته تللی چې له نوموړي سره د هرات الفاروق قل اردو او د شمال الفتح قل اردو قومندانان ملګري دي. د بختر خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی فطرت ویلي چې سرپل ته د سفر موخه په دغه ولایت کې د امنیتي مسایلو کتنه او د طالبانو د قطعاتو څېړنه ده. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره د تان پلس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.